خدایه چې زمونږ د وصال شپه به په جنت کې وي او دلته چې زمانه شو هغه به په جنت کې وي. خدایه دا تور سوی خو غربت سر توره کړې ده. خدایه د دې پیغلې لپټه به په جنت کې وي. خدایه چې جنګونه چا پایدې د پاره کړي دي خدایه د هغه په مخ ټاپه به په جنت کې وي. خدایه په غریب سړي خو تېرې شوې تودې سړی خدایه د غریب سړي روژه به په جنت کې وي. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم. خپرونه ده عارف لیوال سره د ټول نه شروعات کوو د عارف لیوال د کتاب نه امن ته لیواله یو. تاسو ته پته ده لنډو ورځو کې دغه کتاب چاپ شوی دی اوس ختم شوی هم د اوس په دویم ایډیشن انشاءالله ډېر ژر چاپ کوو. خو د دې چې څه کاپیانې چا سره پرتې دي کوم ځای پرتې دي او چا تاسو ته په اسانه کوم ځای نه میلاویږي د هغې درکونه درته هم ښایم. لیواله خپرونه کې په خیر راغلي درته وایو مبارک دی شه امن ته لیواله یو چاپ. قربان شم درمان صاحب الله مو راته ښه لره. دا که زه په لنډو ټکي کې ووایم نو دا د ستاسو ته د دې دادونه وایم او تاسو ته مبارکیانې وایم. دې کې زما به دومره کردار نه وي څومره چې ورکې د ستاسو دی او تاسو دغه ولس ته مخې ته راوړی دی دومره ولس خوښ کړو نو دی د ستاسو په وساطت خوښ کړی دی. نو زه وایم چې دا د تاسو ته مبارک وي او دا د ټول ولس د پښتون ولس کتاب دی د لر بر د ټولو پښتنو کتاب دی نو ټول پښتانه دی قبول کی دغه زما طرف نه مبارکیانې. دا څنګه چې تاسو ته پته ده کوم حالات روان دي په پښتنو باندې او خلک کوم حادثو سره مخ دي دې کې ټوله مزاحمتي شاعري ده د پښتون د قام غږ یې پورته شوی دی په دې کې او ځینې نیوکې شوي دي او تاسو ته پته ده چې شکوې دي پکې پښتانه نن سبا داسې دور نه تېرېږي چې د هغوی د خوښې شاعري په دې کې موجود ده. تاسو کولی شئ چې دا د کم کم ځای نه واخلي ریپلی والا. درمان صاحب ډېر پښتانه مونږ ته په کمنټس وکړي نو بیا مونږ ته مشکل وي چې ملګرو ته د کمنټس جواب ورکړو یا په پته ورسره پوه نه شو. نو زه په لنډو ټکو کې وایم چې دا که تاسو ته په مردان کې ثوابۍ کې پکار وي نو دا د جاوید شاه درمان صاحب سره ملاویږي. تاسو ته به په سرلیک کې دغه خپل نمبر به کړی وي او درمان آنلاین موږ لنډو ورځو کې آنلاین کتابونو کار شروع کړی دی چې تاسو ته کوم کتاب پکاري دا به هم درته ملاویږي. نور درکونه کوم ځای دي او د پېښور خلک کولی شي په کیسه خانۍ کې په صدر کې په فردوس کې دغه ملګري د ښه اعلی کتابونو دوکانونه دا اخیستی شي. په شب قدر کې د جاوید شاه درمان صاحب سره ملاویږي. په شب قدر کې زیت الرحمن اجز سره مردان کې او ثوابۍ والا مانه غوښتی شي هر ځای تاسو یې جاوید شاه درمان صاحب سره ملاویږي او په شب قدر کې د زیت الرحمن اجز صاحب سره ملاویږي زمونږ ګران ملګري سره. د ګران سره په سواد کې ملاویږي درمان صاحب سمیع الله ګران صاحب سره او په لوی کور افغانستان جلال آباد کې د شهباز خپروندویه سره ملاویږي دغه سره تاسو اړیکې نیولی شئ او د هغې نه که دغه تاسو ته مشکل وي نو بیا تاسو کولی شئ چې زمونږ دغه نمبر به تاسو سره خامخا لیکل شوی وي. درمان صاحب دغه یو سرلیک کې تاسو یو کانټیکټ نمبر سره هغه ولیکئ چې تاسو د دغه نه په لنډه دوی سره وټساپ رابطه کولی شي او دا تاسو ته آنلاین درلیږلی شي ځکه چې ډېر ولس د دغه کتاب په تمه دی او غواړي نو زمونږ کوششونه دا دي چې دا هر کور هر بیټک هر حجرې ته هر دفتر ته ورسي. او د دې شکرانه هم دورانه ده 400 روپۍ دي مطلب تاسو هفتې دپاره په 400 یو پیکج کوئ که نه نو ښه دا ده چې یو ځل یو پیکج خیر دی تاسو که ځان بېشکه او درمان صاحب د هر ځوان دی دا یو کتاب د ولس د مخه واخلي هر کور ته دغه کتاب ورسي. مننه مو کوم. ښه لیواله څنګه نوي او درمان صاحب څه شعرونه به درته ووایم بیا مې د پښتنو په اتفاق یو نظم لیکلی دی هغه به درته ووایم مخکې به دې څه شعرونه ووایم چې تتې خبرې چې چا څه چاته وسپارلو تتې خبرې چې چا څه چاته وسپارلو حق خو زما و خو یو چا بل چاته وسپارلو زه یې وژلم هغې ډېر و زه بیخي یوازې نن مې د خپل باباجي کور کاکا ته وسپارلو زه یې وژلم هغې ډېر و زه بیخي یوازې نن مې د خپل باباجي کور کاکا ته وسپارلو هغه بچي نه نن بلا مسلمانان راته و هغه اوبو کې چې یو مور الله ته وسپارلو. مونږ په ګرمه کې د هر شهید پوښتنه کړې چې کله بیاته شوه نو بیا مو بیا ته وسپارلو مونږ پې پوهه وو چې دا وړی به نشي شړی مونږ بس دا منډول باچا ته وسپارلو مونږ پې پوهه وو چې دا وړی به نشي شړی مونږ بس دا منډول باچا ته وسپارلو. لیواله نور مونږ سره څه و د ژوندون په وړاندې صرف یو ځان و دا مو هم
اشنا ته وسپارلو ډېر ښه دی. مننه کوم ډېر ملګري دغه یو د نظم غوښتنه کوي درمان صاحب زوړ نظم دی د هغې له به بیا به دغه بل نظم ته به بیا راشم خو ډېر زیات ملګري غوښتنه کوي زه وایم چې دغه د ستا د کیمرې په وساطت ورته میلاو شي چې دغه د ټول ولس ته هم ډالۍ وي له مودو نه مروره بس ته یې پرېږده زوروره له مودو نه مروره بس ته یې پرېږده زوروره خلک ځان ورباندې کوڼ کي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې ناخبره ذره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله ښاد شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه حال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شه تا تادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دی سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې یې ورکه ای زما نه بېدرکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه وه نازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا دې کنجکه زه چې زو ترې نه ریباره له دې ګډو له کنډکه زه چې زو ترې نه درمانه له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه مونږ نه پاتې د ریباره ستا خواري زما نینځکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې سکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې سکه بالکل مننه مو کومه درمان صاحب ښه ژوند درته غواړم نور څه شعرونه به ووایم بیا به نظم ته راشم درمان صاحب په مور باندې خو ټولو پښتنو شاعرانو ملګرو شعرونه لیکلي دي خپل وسې کړی او مونږ هم لیکلي دي دغسې شعرونه مې د پلار په نوم باندې راوړي دي چې ماته د ټولې دنیا ښه سړی دی زما سپین ګیری بابا ښه سړی دی ماته د ټولې دنیا ښه سړی دی زما سپین ګیری بابا ښه سړی دی مونږ ملامته یو بخښنه غواړو امن دې راشي باچا ښه سړی دی مونږ ملامته یو بخښنه غواړو امن دې راشي باچا ښه سړی دی که څلخه راغله مونږ به داسې وایو دغه ملک او ملا ښه سړی دی که څلخه راغله مونږ به داسې وایو دغه ملک او ملا ښه سړی دی زړه مې در تور دی تا مې ورور وژلی له ډېره وایم ماما ښه سړی دی زړه مې در تور دی تا مې ورور وژلی له ډاره وایم ماما ښه سړی دی لیوال ته وګوري او پټ ووایي که خدای ته ښه وي نو دا ښه سړی دی نو دا ښه سړی دی او دغه د مور دپاره یو دوه شعرونه قربان شم دا د مور هنر دی ډېرو سختو کې غم او اندېښنې په کور کې نه ساتي که نه او تللي خلک زړه نه وباسل غواړي خلک جنازې په کور کې نه ساتي ډېر خوندور درمان صاحب بیخي درمان صاحب څه شعرونه دې رایاد کړه هغه به ووایم بیا به نظم ته راشم دا هغه د خبره کیسه رانه اوږده شي خو زه مازدیګر زمونږ د کلي عجیبه شان کشاله وه د چا حسن په ګډه و د چا مخ باندې خوله وه چې زما لالی وژلو یو پیری چېرته نه راغلو چې په مخ یې تربوزکو په لاسونو کې اسله وه چې زما لالی وژلو یو پیری چېرته نه راغلو چې په مخ یې تربوزکو په لاسونو کې اسله وه او چې ګټلی جنګ یې بیله په لیوال باندې یادېږي بس زما پېژنګلوله صرف دومره حواله وه مننه درمان صاحب دغه نظم مې لیکلی دی د ټولو پښتنو ته د ډالۍ وي څومره چې پښتانه دي او پښتو وایي نو په د زړه د اخلاصه دغه نظم ورته ډالۍ چې ښه ښایسته امن به راشي ښه ښایسته وطن به جوړ شي ښه ښایسته بخار به راشي ښه ښایسته ګلشن به جوړ شي هر یو باغ به سرې غوټۍ وي ښه ښایسته ګلشن به جوړ شي هر یو باغ به سرې غوټۍ وي ښه ښایسته ګلشن به جوړ شي خو دا خبرې څو کول دي درمان صاحب بیا هغه ته رسول دي زما او ستا خبره یو ده صرف دا ورته ویل دي او بس دومره کار کول دي مخاوریز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي درمان صاحب هر زلمی به شاه زلمی وي هر زلمی به معتبر وي هره پیغله به ځلیږي ترې نه ډک به هر ګودر وي مازدیګر به ګلورین وي په سهار کې به اختر وي څوک به چېرې خفه نه شي هر سړی به بختور وي خو بس دا د نفرت کرخه دغه کرخه ورانول دي او بس دومره کار کول دي مخاوریز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي درمان صاحب خوشحالۍ به راټوکېږي طرفګنۍ به پناه کېږي هر یو غم به مشرک وي ځانځانۍ به پناه کېږي بیا به هر سړی کامیاب وي ناکامۍ به پناه کېږي خو بس دومره کار کول دي حقیقت ور رسول دي زمونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي راشه لاس په لاس کې راکه مړه پرېږده د چا مه اوره دا زمونږ د سر دشمن دی د قاضي ملا نه واوره
دا زمونږ د سر دشمن دی د قاضي ملا نه واوره مار لړم به اشنا نه کي دا متل د چا نه واوره د لیوال خسته شعرونه دي خو ځان پې پوهول دي خو بس دومره کار کول دي مخوریز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي درمان سي بل شعر دی ورکې چې مړه دومره څوک راپاسئ مونږ ټول سره پخلا کوي ما هغه سره پخلا کوي هغه ما سره پخلا کوي څه به خیر دی زه پخلا کم څه دی ما خیر دی پخلا کی هغه ذات مونږ نه خفه دی ابه مونږ له څوک پخلا کی لاش لاس په لاس کې راکا مړه پرېږده د چا ما اوره دا زمونږ د سر دشمن دی د قاضي ملا نه واوره سر د روغې کامیابي ده په کلاو غوږونو واوره د لیوال ښایسته شعرونه دي خو ځان پې پوهول دي خو بس دومره کار کول دي مخوریز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي دا تصدیق ورته کول دي ډېر ښه دی لیواله ډېر مزېدار ډېر مننه کوم درمان صاحب دغه دی زمونږ او د ستا د طرف نه د ټولو شاعرانو د طرف نه دی دغه د پښتون ولس د یووالي په نیت باندې قبول کړي دغه نظم مننه کوم او ډېره مننه لیواله تاسو بس زموږ اصل مقصد دا و چې موږ د دې کتاب باره کې خبرې وکړو او شعرونه خو دا وخت کم دي انشاءالله بله خپرونه کې به تاسو ډېر شعرونه وړاندې کوو تاسو کولی شئ چې هر زلمی هر ځوان دغه کتاب کور ته ورسوئ تاسو ویاړ یو په تاسو افتخار یو انشاءالله په دغه سکرین زما نمبر دی تاسو آنلاین هم غوښتی شئ ډېره مننه ستاسو څخه په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان